أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الآذان باب ثابت دی په بیان کې د اذان. الاذان اذان چې دی سنت سنت دی مؤکده ټینګ للصلوات د پاره د المنزو الخمس پنځه والجمعه د جمعې د پاره د پنځو المنزو د پاره او یو د جمعې د پاره دغه پنځه یا شپږ وختونه اذان دا چې دی د سنت مؤکد دی دون ما سواها د دې سما سوا د نور د پاره سنت نه دی. وصفه الاذان صفت د اذان چې دی الله اکبر الله اکبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله د حي على الفلاح څخه ورسته الصلاة خير من النوم دا دوه واره ویل کیږي د سهار په اذان کې او د حي على الفلاح څخه ورسته قد قامت الصلاة دا دوه واره ویل کیږي په اقامت کې چې لمونځ کوي اقامت سړی کوي حي على الفلاح حي على الفلاح چې ووایي قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة دغه دوه واره ویل دا چې دی دا په اقامت کې ویل کیږي نور دغه اذان دی نور فرق نه کوي. ولا ترجیع ترجیع نسته فيه په د اذان کې ترجیع بیا دې ته ویل کیږي دا د شهادت کلمې چې ویل کیږي په اذان کې دا یو وار د ځان سره سوکه ووایي بیا یې په زور ووایي نو دغه چې دی په اذان کې دا کار نسته. ويزيد زیاتې دي په اذان په اذان کې الفجر د سهار بعد الفلاح ورسته د حي على الفلاح الصلاة خير من النوم دغه دی ووایي مرتين دوه واره والاقامه اقامت چې دی مثل الاذان فمثل د اذان دی الا خو بیا نه دی انه دا چې دی یزيد زیاتې دي فيها په د اقامت کې بعد الفلاح ورسته د حي على الفلاح څخه قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة دي زیاتې مرتين دوه واره په اقامت کې د حي على الفلاح څخه ورسته قد قامت الصلاة دوه واره ویل کیږي. ويترسلوا اوږدوالی به کوي فی الاذان په اذان کې اذان به اوږد به کوي ويحدر چابکوالی به کوي فی الاقامت په اقامت کې اقامت به بیا چابک کوي دا ځای به ورسره زده کوي. ويستقبلوا مخ به ګرځي بهما په دواړو سره القبلة وقبلته اذان کوي اقامت کوي په دواړو کې مخ د قبله وخواته فإذا هغه وخت بلغه چې ورسیږي الى الصلاة وحي على الصلاة والفلاح وحي على الفلاح ته يحول ګرځي به وجهه مخ يمينا وراسته طرف ته وشمالا او چپه طرف ته ګوره په حي على الصلاة کې مخ و دغه راسته طرف ته دوري ګرځول په حي على الفلاح کې بیا مخ و چپه طرف ته ګرځول دا کار بکی. ويؤذن اذان بکی للفائته د پاره د قضای المنذر ګرځي د قضای المنذر د پاره اذان کوي. ويقيم او اقامت بکی فإن فاتته کچیر قضاسی و صلوات المنزونه ډیر منزونه د قضاسی و اذن اذان دی وکي للاولاد پاره د اول قضایی من هذا دغه قضایی سه واقام او اقامت دی وکي وکانه مخیر او د اختیار لري په ثانیه په دوم کې چې دوم قضایی راګرځي وس د اختیار لري ان شاء کې خوښ سو اذن اذان دی وکي واقام اقامت دی وکي وان شاء کې خوښ اختصر کوتای دی وکي على الاقامه یواز پر اقامت کوي که هغه خوښ سو چې اذان هم کوي اقامت کوي دام د اختیار دی که یواز اقامت کوي د المنزو د نور المنزو د پاره هم بس د اختیار دی. وينبغي مناسبه للمؤذن د پاره د اذان کوونکی ان دا يؤذن چې اذان وکي ويقيم اقامت وکي على طهاره پاوداسه باندې ښه خبره ده چې د اذان او اقامت پاوداسه باندې وکي. فإن اذن که اذان وکي على غیر وضوئه او د سن درلود اذان وکي جاز روات ويكره مکروه دي ان دا يقيم چې اقامت کی ګور اذان بیا اوداسه کول جائز دي مکروه نه دي او اقامت بیا اوداسه کول چې اوداسه نه وي د اقامت کوي دا مکروه کار دي. ويكره مکروه دي ان دا يقيم چې اقامت کی على غیر وضوئه بلا اوداسه نه وي د اقامت کی دا کار دي نه کی دا مکروه دي. ولا يؤذن اذان دي نه کی وهو چې دی جنوب د اذان والا چې اذان کوي چې جنوب د اذان نه کی ولا يؤذن اذان دي نه کی لصلاه د پاره د المانزه قبل د مخ دخول د داخله دو وخت هدا وخت نه دی داخل سوی دی د وخت د مخ اذان کی دا د وخت د مخ اذان دي نه کی ګوره جنوب د اذان نه کی د وخت د مخ چې وخت نه داخل سوی اذان دي نه کی دا هم
الا خو دې بیا کوي فی الفجر په سهار کې عند ابي یوسف رحمت الله په نزد امام یوسف صاحب. ګوره د سهار په لمانځه کې کولی شي چې د سهار وخت نه داخل شوی وختي اذان وکړي، بس دا کار کولی شي. او وروسته د دې څخه د نور المنځو دپاره چې وخت نه داخل شوی اذان نشي کولی، اذان دې نه کوي. که چیرې وکړي بیرته به اذان راګرځي. صدق الله العلي العظيم وصدق الرسول النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.